تاوتریخوالی، ورځنۍ ماین چاودنې او بریدونه، پکې د ملکیانو وژنه او ټپي کېدل. دا هر څه د سولې خبرو په پیلېدو سره. څه باندې 5 میاشتې کېږي د سولې خبرو میز ته راغلي. ظاهراً راټول د جګړې د درولو لپاره دي. خو اوس یونما وایي په تیر سپټمبر میاشت کې د سولې د مذاکراتو له پیلېدو وروسته په دې هیواد کې ولسي تلفات ډیر شوي. In 2020, fewer civilians. په 2020 میلادي کال کې ډېرې ولسي مرګ ژوبله د انتحاري او هوایي بریدونو له کبله اوښتې. له بلې خوا په 2020 میلادي کال کې مخامخ سختو جګړو هم لکه د نورو کلونو په څېر د ورته مرګ ژوبلې سبب شوې. په ټوله کې موږ د طالبانو لخوا په هدفي وژنو او د واټونو سرحملو او د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو چې مرګ ژوبله یې لوړه ساتلې اندېښمن یو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما په خبره د تیر کال وروستیو 9 میاشتو کې د ملکی تلفاتو په ناڅاپي ډول ډیریدل د اندېښنې وړ دي. په خبره یې د تیر کال وروستیو 3 ورځو کې د 2019 کال پرتله 45% ملکی تلفات لوړ شوي. دغه ادارې د تلفاتو لوړېدو لامل تر ډیره ماین چاودنې او هدفي وژنې بللي. طالبانو تر دې دمه په هدفي وژنو او ماین چاودنو کې لاس لرل رد کړي. خو یونما وایي د جګړې په دوام د تاوتریخوالي نورې بڼې هم ډیرې شوي چې ورسره د ملکی تلفاتو کچه هم لوړه شوې. Afghan civilians continue to suffer and lose their lives due to the conflict in 2020. د جګړو له کبله په 2020 کال کې یو ځل بیا ډېر ولسي وګړي قرباني شوي. هغه کال چې افغانستان باید پکې سولې ته نږدې شوی وای، خو د سولې خبرو پیل او تمو پر ځای موږ د تاوتریخوالي او تلفاتو د ډېرېدو شاهدان یو. یونما په 2020 کال کې 8800 د ډېرو ولسي وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې چې هم پرله پسې کال پکې له 3000 ډېرو کسانو وژنه ښیي. د اوښتې مرګ ژوبلې 40 سلنه ښځې او ماشومان جوړوي. ملګرو ملتونو د تیر په څیر بیا د جګړې پر دواړو غاړو د ملکیانو د خوندیتابه غږ کړی دی. ټینګار یې د سولې پر مذاکراتو هغه هم په سوله ییزه بڼه کړی. یونما د سولې پر هغو مذاکراتو ټینګار کوي چې شاوخوا دا 1 میاشت په ټپه درېدلې وي. تازه پرون قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د سولې خبرو ته بیا ورګرځېدلي دي. خو د یونما په خبره د تاوتریخوالي او ناامنیو په ډېرېدو د تلپاتې سولې لپاره هیلې له منځه تللي. شازیه حیا، کابل.